سورة العلق دا مكي سورة ته پدې نلس آیتونه دي او د دې دا 15 اولني آیتونه نازل شوي دي د قرآن اولني آیتونه 15 هغه د دې سورة اولني 15 آیتونه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غار حرا کې کېناستو وحی براله جبريل عليه السلام راغی نو همدغه وحی راوړه اولني وحی بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الولا په مدد د نوم دربستا هغه ذات چې پیدایشي کړی دی خلق الانسان من علق پیدا کړی دی انسان د ټوکړې د وینې نه اقرأ وربك الأكرم والولا وربستا ډېر عزت والده الذي علم بالقلم هغه ذات چې تعلیم ورکړی دی بندګانو ته په قلم سره علم الانسان ما لم يعلم ښودنه یې کړې دی انسان ته دا هغه څه چې ورته نه و معلوم كلا يقينا مدشدا إن الإنسان ليطغى يقينا إنسان خامخا سركشي كي انسان کی سرکشی د نپرته ده الرآه استغنا پدی وجه چې ویلی دو خپل ځان چې بې پروا دی یا مالدار دی چې کله ځان مالدار ویني کنه او لږ زور خپل ویني د انسان بیا په دې کې سرکشي پیدا شي او ځان بې پروا کی بیا ان الى ربك الرجعى یقینا رب ستا ته واپس ده در روان آیتونه دا هغه واقعي په باره کې دي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ به کو د دې کعبې په خوا کې نو د ابو جهل ولا دمکي ورکړه دمکي وایي د نن نه بعد دلته ګوره په منځه وي نه مه وایي زه به دا وکړم زه به دغه وکړم الله وایي ارأیت الذي ینهی ایا تا سوچ کړی دی په باره د هغه سړي کې چې منع کوي بنده زما کله چې مونځ کوي مخاطب ته الله وایي ويتا سوچ کړي عبدا اذا صلى بند زما کله چې مونځ کوي ارأيت ان كان على الهدى ايتا سوچ کړي دی که چېرته دی په هدایت باندې او امر بالتقوى یا حکم کوي په تقوا باندې بیا به هم دې منع کوي که زما دا بنده د دې چې منع کوي د منځ نه که هغه په هدایت باندې نو بیا یا تقوا حکم کوي نو بیا ارأيت ان كذب وتولى اي تاسو سوچ کړي که چېرته دې تکذیب کوي او مخ اړوي د ابو جهل نو دې دروغجنوم قرآن ته دروغجن وایي د حق نه مخ اړوي هغه سړی چې دغه پیغمبر دی په هدایت تقوا امر کوي او دې هغه ته وایي چې ته منع شه الم يعلم بأن الله يرى ایا نه دی پوهه په دې چې یقینا الله ویني دی كلا هیڅ چېرې داسې نه ده پکار لئن لم ينته لنسفعا بالناصیه که چېرته دې منع نه شو خامخا وبداغو دې په تندي باندې په تندي به وداغي الله تندي ولې یاد کو ځکه چې په انسان کې عزتمن زیاده کده ناصیه کاذبه خاطئه تندي دروغجن ګناهګار فلیدعو نادیه نو راودي بلی مجلس والا خپل د بوی کنو ما سره ډیر خلک چې ابو جهل بوي الله ورادي ولي هغه ټول خلک سندعو الزبانیه زرد چې موږ به راوبلو الزبانیه ملائکه زبانیه دا کوم ملائک دي دا هغه ملائک دي چې انسان له دیکه ورکوي جهنم ته ګذاري کلا هیڅ چېرې داسې نه ده پکار لا تطعه واسجد واقترب خبره مه منه ده او سجده کوه او ځان نږدې که الله ته